د ننګرهار پاسپورت امریت هغه ځای چې پخوا به پاسپورت اخیستونکي پکې د نوبت ترلاسه کولو لپاره په شپو او ورځو قطارونو کې ولاړ وو دلته اوس مسؤلینو دومره اسانتیاوي برابرې کړي چې د یو کس ټول کارونه نږدې نیم ساعت کې خلاصيږي د دې ادارې امیر وايي مراجعینو ته اوس د نورو اسانتیاوو ترڅنګ د 100 افغانیو په بدل کې تر کورونو پاسپورتونه رسوي موږ په نیم ساعت کې کار ورته خلاصو نیم ساعت نه زیات وخت نه نیسي تاسو لیدلي مخکې د مراجعین ډېر زیات جمع او اجتماعي به زیاته اوس د څوک راغلي ایسار شوي نه دي نیم ساعت بعد بیرته خپلو کورو ته ځي هر سړی راتلی شي که مشر عمر والا وي که کشر وي نارینه وي زنانه وي په ازاده توګه راتللی شي نه د چا سره رابطه کوي نه د څوک واسطه کوي بس هر سړی راتلی شي خپله موږ سره مخامخ په نږدې وخت کې موږ پاسپورت دوی ته ورکولی شو هیڅ مشکل نه لري هر سړی ازادانه راتللی شي موږ ته نوموړی زیاتوي پاسپورتونه له چاپ څخه هم ژر راځي او د ورځې سلګونه پاسپورتونه ویشي نو څومره اسانتیاوې هغه ټولې موږ الحمدلله راوستلي دي کورو ته پاسپورتونه رسوو څوک یې دوکان کې غواړي هغه ته دوکان ته رسوو څوک یې دفتر ته غواړي هغه ته دفتر ته رسوو او مخکې د پاسپورت کې ثبت نام به چا وکړي یوه ورځ نوبت به ورته یوه ورځ بعد به نوبت راته نو اوس موږ هغه مشکل حل کړي دي اوس روزانه څوک ثبت نام وکړي هم روزه راتللی شي دلته کار کولی شي مخکې د لرې ولسوالیو خلک راتله هغه ډېر په تکلیف وو هغه تکلیف هم الحمدلله اوس دوی حل شوی ده نو نور داسې څه نشته چې موږ څه فلحال نه وینو او بیا هم که څه مشکل موږ ووینو د هغې د حل کوشش ډېر جدي کوو مراجعین هم خوښ دي وایي پخوا به د پاسپورت اخیستو لپاره په میاشتو سرګردانه وو خو اوس یې کارونه ژر خلاصیږي اوس خو کار ډېر زر کېږي په چټکۍ باندې کېږي پخوا رښتیا هم بیروبار زیات او اوس الحمدلله کارونه هم زر کېږي او پاسپورت هم زر راځي د پاسپورتونو شعبې ته راغلی یم او ډېر په چټکتیا سره کارونه مخکې روان دي اته نیم بجې راغلم 9 بجې د پاسپورت کار زما ختم شو ماشاءالله بس ښه مامورین پکې دي دغه اسانتیاوي په داسې حال کې رامنځته شوي چې پخوا به پاسپورت اخیستونکي څو میاشتې مخکې ثبت نام کاوه او په میاشتو به نوبت ته په انتظار وو